عفیف کندی دیوی زه د مینا په میدان کې روان وم او حضرت عباس را سره دی د رسول الله مبارک تره وی چې مې وکتل نو نبی علیہ السلام مبارک په مازه ولاړ دی یو ورسره علی دی یو ورسره زید ابن حارثه دی یو ورسره حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها دم ورسره ولاړ دی په مانځه عفیف کیندی وی ما حضرت عباس هغه وخت ولا عباس مسلمان شوی نو ما عباس ته وی چې عباس دا څه مسله ده دا دوی څه کوي دا څه ته ولاړ دي په دې میدان کې وی عباس راته وی چې عفیف دا زما رواره دی محمد صلی الله علیه وسلم او هغه وی چې مال الله پیغمبري راکړی د نبوت مال الله نبوت او پیغمبري راکړی ده او د خدای رسول او په یو سوچه دین او چې دا کم وسره یو کس ولاړ دی دا زما رواره دی علی د مرګره دی دا بل الک چې وینه زید ابن حارثه دا د مونږ برې دی د مرګره دی او دا کومه خزه چې ورسره ولاړه ده نو د بیبي دا حضرت خدیجه عفیفه نو نه پوهېږو خو رواره مې وایي چې مال الله پیغمبري راکړې ده او زه د الله پیغمبر یم او خلکو ته یې لېږلی ما عفیفه سره رواره مې ګورې رښتونی دی وی چې عباس دا خبره وکړه نو زه ورغلم نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته مې عباس چې رواره دی او ته ورته رښتونی م وی او صادق او امین هم دی ودرېږه معلومات ته اخلو هوښیار انسان هغه دی چې د انسان معلومات واخلي وی چې ورغلم رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مې تپوس وکړو چې دا تاسو څه کوئ وی موږ د الله عبادت کوو وی ما ورته وی چې ستا مقصد څه دی وی چې زه د الله رسول یم الله رالیږلی چې خلکو ته نیغه د الله لار وښیم او ستا دین څه دی مې زما دین دا دی چې زما دا دعوه ده چې الله یو د شریک نه لري دقه مې غټه دعوه ده الله لیږلی دی لیم چې خلکو ته د خپل دعوت ورسوم الله یو دی هېڅ قسمه شریک نه لري او چې دا څومره خلک د دې کاڼو بوټو عبادت کوي نه فایده رسولی شي او نه تاوان الله یو دی وی ما چې دا خبره خو دې هوښیاره ده زه دې ملګری کېږم نو ما ایمان راوړه مسلمان شو او عفیف وی ډېر لوی افسوس مې وکړو چې ارمان چې ابوبکر او علي او حضرت خدیجه او زید ابن حارثه پسې زه 5 نمبر یا 4 نمبر مسلمان به سخوان به کړی وي خوشحاله شوم په ایمان حضرت عفیف کندی رضی الله تعالی عنه بیا ورپسې حضرت طلحه رضی الله عنه مسلمان شو حضرت طلحه وی زه تلم بصرا ته بصرا علاقه د شام طرف ته چې بصرا ته لاړم په قافله کې وم هلته د عیسایانو یو راهب و زه به ویم چې د عیسایانو یو نیک سړی د عیسایانو یو ملا یو راهب و وی هغه راغی او قافلې ته اواز وکړو چې تاسو کې د مکې د حرم څوک شته وی ما ولا آواز ورکړه چې او زه د مکې اوسېدونکی یم د حرم د مکې اوسېدونکی یم زه وی دلته راشه وی راته وی چې احمد راوتی دی وی ما ورته چې څوک احمد وی چې د آخر زمانې پیغمبر زمونږ په کتابونو کې راغلی دي چې په دې میاشت کې به هغه راوځي زمونږ کتابونو کې دي او ته نه پیژنې مې چې زه خو احمد نه پیژنم وی د عبدالله زوی دی او د عبدالمطلب نوسی دی زمونږ کتابونو کې لیکلی دي چې د عبدالله زوی دی او د عبدالمطلب نوسی دی او په دې میاشت کې به راوځي او دی به خاتم الانبیاء او آخر الانبیاء د نه پس به بل پیغمبر نه راځي د آخري پیغمبر دی بل به نه راځي او دام زمون په کتابونو کې لیکلی دي چې دی به یو داسې ځمکې ته هجرت کوي چې به کارنجنی او د کجورو ډکه به دام زمون کتابونو کې دي او دی به پاک دامنې او د پاک دامنۍ خبرې به خلکو ته کوي او ما ته وی چې طلحه وصیت ته کوم چې کله ورسېدې او دا سړی دې ومونته ګورې د نه رستو نه شي د مرسپرګرتیا به کوې
وی تلوار شوم چې زه به کله مکې ته ځم، قافله به کله رسي. وی چې قافله راورسېده مکې ته، خلکو نه مې تپوس وکړو چې څه نوې حالات خو نشته؟ وی یاره نور څه نشته، خو د عبدالله زوی د محمد صلی الله علیه وسلم او کم محمد امین او صادق محمد، ځکه پیغمبر مبارک په دې لقب مشهور و. هغه یو نوی دین اختیار کړی دی او هغه وایي چې زه د خدای پیغمبر یم او زه رسول یم، نور څه نشته او دا شی شته. طلحه وی زما دوست و حضرت ابوبکر صدیق وی هغه له ورغلم، وی مې چې ابوبکر وی خلکو راته وی چې ابوبکر یې ملګری دی، دا ابو قحافه زوی ابوبکر یې ملګری دی. وی لاړم حضرت ابوبکر ته مې دروازه وواله دی راووته، مې ابوبکر یو تپوس تله کوم، دغسې زه تللی وم بصرا ته او هلته د عیسایانو یو مشر راته دا خبره وکړه چې د عبدالله زوی د عبدالمطلب نسې په دې میاشت کې زمونږ کتابونه لیکي چې دی راوتلی او د نبوت دعوه او اخیري پیغمبر. وی ما ته وی چې خبره ټیک ده که نه طلحه، زه یم ملګری یم، چې تا ته هر کله پادري وی راهب درته ووی نو دې کې بیا څه شکونه کوې؟ وی ما وی چې ښه ما بوځه، وی زه رسول الله صلی الله علیه وسلم له پټ بوتلم، ما د نبی علیه السلام ته دا ټوله خبره وکړه، حضور پاک ډېر خوشحاله شو، ځکه د بصرا پادري یو خبره وکړله او د پخوانو کتابونو په رڼا کې خبره وکړه، د رسول الله مبارک د حقانیت او د سوچوالي درست هغه یو شهادت ورکړ. وی ما ته بیا تپوس وکړه د رسول الله مبارک خو دواړه نومونه محمد او احمد په دواړو یو مور یې ښه دي، یو نیکه تاسو ته ما مخکې ویلي وی نبی علیه السلام مبارک راته وفرمایل چې او د الله پیغمبر یم، الله را لېږلی ما نه پس بل پیغمبر به نه راځي او ما ته دا خولي چې د خلکو ته ووایه چې د دې کاڼو بوټو د دې عبادتونه نه کوي، یو زما عبادت وکړي، یو ما ته مخکې. نو الله طلحه وی زم الله پاک د هغه په لاس باندې بیعت مې وکړو او خدای پاک ایمان را نصیب کړه. ورپسې بل سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه دی. سعد ابن ابي وقاص لوی صحابي، لوی حالات لري. وی د شپې خوب وینم، وی خوب کې تکه توره تیاره ده او دا وطن خړ پړ دی، وی دې کې یو رڼا راښکاره شوه، وی چې رڼا ته مې وکتل نو رڼا پسې نور راووته، غټ نور، وی چې نور ته مې وکتل نو نور پسې حضرت ابوبکر روان دی، بیا چې مې وکتل نو حضرت ابوبکر پسې علي روان دی، چې مې وکتل نو زید ابن حارثه روان دی، چې مې وکتل نو یو ښځه روانه ده خدیجه. وی مال یم ډېر خوند راکه نو زم د انور پسې روان شوم. وی چې راویښ شوم نو زما دوست و حضرت ابوبکر هغه له ورغلم چې ابوبکر دقسې خوب مې لیدلی دی، توره تیاره کې رڼا راښکاره شوه. د تورې تیارې نه مراد ابوبکر وی ته نه پوهېږې، دا خو ښکاره تعبیر دی، توره تیاره د کفر او د جهالت او د ګمراهۍ تیاره ده، هغې کې رڼا او نور رسول الله صلی الله علیه وسلم دی راغلی دی چې د جهالت تیاره ختمه کړي، د ګمراهۍ تیاره ختمه کړي. او زه ورپسې روان یم، تا ته پته نشته، علي ورپسې روان دی، تا ته پته نشته په دغه رڼا کې، او خدیجه ورپسې روانه ده، تا ته پته نشته، او زید ابن حارثه روان دی په دې رڼا کې، تا ته پته نشته، او الله تم موږ پسې رڼا ته را روان کړئ. نو ګوره سعد نور دویم سوچ پکې کې مه کوه. وی نیغې بوتلم رسول الله صلی الله علیه وسلم له، او ما دا خوب د دواړو جهانو مبارک سردار ته وی پې ډېر زیات خوشحاله شو. ګوره دا داسې څیزونه دي چې الله مسلمان ته ښیي چې دا رښتونی پیغمبر دی. الله انسان ته لکه چې دی به تیاره ختموي، جاهلیت به ختموي، ګمراهي به ختموي، او د هدایت او د ایمان رڼاګانې به خوروي، الله ښیي. سعد ابن ابي وقاص وی بس ما چې ډېره ښه ده، لاس مې د رسول الله مبارک په لاس کې ورکړه او کلمه شهادت مې والله ایمان را نصیب کړ. د ده نه ډېر لوی کار خدای پاک اخیستی دی. د اول من رما بسهم فی سبیل الله، د خدای په لار کې لومبې غشې د جهاد ده ویشتی دی، دغه صحابي دی، الله ولا بیا ډېر لوی منقبت ورکړی دی. او دا هغه صحابي دی سعد ابن ابي وقاص چې رسول الله مبارک صرف 2 صحابو دپاره یو ټکی ویلی دی، ماشاءالله. یو پکې دا دی
د احد په جنگ کې چې د به غشي ویشته نو رسول الله مبارک بل آواز ورکه ارمی یا سعد فداک ابي و امي، سعد اولا زما مور او پلار تا نه قربان. رسول الله مبارک ته مور پلار قرباني اولا سعده زما مور او پلار تا نه قربان. او دله داسې زبردست دعا کړې ده اللهم اجب دعوته، خدای د دعا قبول کړي، مستجاب الدعوات. وسدد سهمه، او چې غشي ولي چې نیخ په ټاکې ولګي، غشي ولا برابر کې، دا ورته دعا کړې ده. او واقعي هم دقسې وه چې د غشي به چېرته د هدف نه چې په کوم ځای به یې غشي ویشته خطا به نه ته، او چې کله به دعا کوله رب العالمین به دعا قبلوله، داسې چته نه تېره شوې چې د دعا خدای پاک نه قبوله کړې. زمارونو دا بل مسلمان سعد ابن ابي وقاص چې ته بل وخت کې به حالات درته ذکر کړم. بل ورپسې خالد ابن سعید ابن العاص مسلمان شو. سعید ابن العاص دا غزوه خالد دیو یو خوب وینم، یو خندق والا دیو ډېر جوړ خندق دی، دومره جوړ خندق دی چې ویښې نه معلومیږي او ډېر ښکته دی. او زه د هغې په غاړه ولاړ یم او پلار دیکه راکوي خندق ته مې غورځوي. زما پلار سعید ابن العاص دیکه راکوي خندق ته مې غورځوي، او چې دی کې شاته مې وکتل بس ور غورځوي مې، نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی او دی د ملا نه کلک ونیمه او د خندق نه راښکم. پلار مې حق دک حیران شو او غصه کې ما ته ګوري چې ته خو ما غورځولې، ته خو د بچ کړی، دی کې د خوبه راویښ شو. ابو بکر مې دوست و د هغه خواله لاړم، حضرت ابو بکر صدیق لا مې ابو بکر دغسې خوب دی وی خالد اوس هم نه پوهېږې، اوس هم نه پوهېږې چې دا خندق څه شی دی؟ دا د دوزخ خندق دی، دا د اور خندق دی، دا د کفر او د ګمراهۍ خندق دی، او پلار دی په هغه دین کلک دی ور غورځوي دی. او چا بچ کړی د خندق نه؟ محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. اوس هم نه پوهېږې. وی په دې خبرو موږ دواړه یو بل سره لګیا یو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاره تېرېده. ایمه چې ابوبکر تا له مشورې له راغلی، وی هغه به دله خوښوم چې ځان له مې څه خوښ کړي دي، راځه. وی نبي علیه السلام مبارک له ورغلم، ورته ودرېدم، وی دا خوب مې ورته وی چې خالده دې کې د سوچ ضرورت څه دی؟ دې کې څه ضرورت دی را سوچ؟ ته هوښیار سړی، قابل سړی، پوه سړی، او د دومره بوتانو عبادت تر ننه پورې ته وکړو، تا له څه خیر درکړو، د کم شر نه بچ کړی؟ خیر او شر د الله په لاس کې، د خیر او شر مالک رب العالمین، هغه الله ته بلنه کوم، هغه الله ته خلق بلو، غیر الله نه خلق ملیر کوم بت پسې، او هغه به تعالی خیر درکول بسې. الله پاک ایمان را نصیب که مسلمان شو. چې مسلمان شوم ګوره خوب تعبیر همغسې دی چې کور ته لاړم پلار رانه خبر شو، پلار مې سخت غوسه او زه ووالم، او دومره یې ووالم چې یو ډنکې یو چوکه وله هغه یې په سر راله ټوټې ټوټې کړه. او ته هغه سړي پسې روان یې چې زمونږ خدایانو ته ګمراهان وایي، ته هغه انسان پسې روان یې چې زمونږ خدایانو ته چې موږ او زمونږ پلارانو نیکونو ټول عمر عبادت کړی دی، هغه خدایانو ته جاهلان وایي، او هغه خدایانو ته ناپویه وایي، او هغه خدایان چې موږ له بچي راکوي او موږ له مال او دولت راکوي او موږ باندې باران وري، وایي دا هېڅ هم نشي کولی. سړي پسې روان یې. اوهو خوب رښتونې دی، بابا ته خو ما کندې ته غورځې. خیر او شر څوک ورکوي؟ الله ورکوي، بچي الله ورکوي. او هغه بوتان چې د ځان نه مچ نشي شړلی، تا له به څه خیر درکړي، تا نه به شر کم دی نه دفع کړي. هغه بوت چې خبرې نشي کولی، ته ورته چغې وه، تا له اواز نشي درکولی. نو چې اواز نشي درکولی ته چغې ورته وه، ځان نه مچ نشي شړلی، ځان نشي بچ کولی، تا ودرولی او ته حفاظت کوې، ستا به څه حفاظت وکړي؟ بابا ته خو واقعي ما کندې ته غورځی، بابا مسلمان، او زه مسلمان شم. که ته واپس خپل د پلار نیکه دین له کفر له رانلې، خپل د پلار نیکه زوړ دین نه، نو پرېږدم دی چېته، کور کې دی نه پرېږدم، جامې در نه وباسم او شړم دی. مې بابا خوښه دی خپله ده، وی زما د کور نه وځه. نو پلار وشړلم، ویم والم، وینم کړم، په سر یې راله چوکه ماته کړه، د کور نه یې وشړلم. نو ځای مې نو د رسول الله مبارک خواله لاړم. وی ذلیله مې کړې که نه؟ اوهو
دا خلک وایي کنه ذلت په دې کې دی چې ډوډۍ چاته نه میلاویږي، جامه نه میلاویږي. ان العزة لله ولرسوله والمؤمنین ولكن المنافقین لا يفقهون. کله يعلمون دی عزت خو الله سره دی، د الله دی، د پیغمبر دی، د مسلمان دی. منافق او کافر نه پوهیږي. وی بیا پلار مې ناجوړه شو، زه خو یې کور نه وشللم، نه یې پرېښودم. وی پلار مې چې ناجوړه شو نو قسم یې خوړو چې که زه له دې بیمارۍ نه پاڅېدم نو زه به دا سړی وجنم کوم چې زمونږ د خدایانو بد وایي. دا دین به ختموم، دا به مټاوم، او د دې دین د مټاولو دپاره بل علاج نشته چې دا مشر وله مړ کړم. وایي چې ما ته د اطلاع راورسېده نو بیت الله ته لاړم او لاس مې الله ته اوچت کړه. مې خدایه پلار زما یو خوا پلار دی بل خوا پیغمبر دی، یو خواته او یو خوا پلار دی پروردګاره، او پلار مې دا قسم کړی او جاهلیت د خلکو قسم خو بل شانتي و بیا ای چېته ماته و. الله پلار مې دا قسم کړی دی خدایه چې دې بیماری نه پانسې، چې دې بیماری نه رب العالمین اوچت نه کړي، ځکه زه لوی ازمایش کې پلار شړلی مې یم، جامې م رانه ایستې دي او وهلی مې یم، او بیا هم پلار دی او دا خبره به کوي خدای چې دې نه پانسې. ما زما دعا و د پلار مرګ و، خبره ختم. محفوظ شم، خپل کور ته واپس لاړم. خالد ابن سعید ابن العاص رضی الله تعالی عنه او بیا صاحب د رسول الله مبارک خاص مرګري حضرت عثمان رضی الله عنه، الله مسلمان. حضرت عثمان د ترور د مور خورې ده، د هغې سعدا نوم دی، سعدا. هغه سعدا کاهنه وه، د کهانت دا شی ورته یاد و. جادوګر یو قسم دی، سحر یو قسم دی، او شاعره وه زبردسته. نو زه یو ځل د سعدا کره لاړم، ترور کره د پلار دی د مور دی مور ته. نو چې لاړم یو څو شعرونه یې وویل. دا شعرونو دا مطلب و چې دین حق توحید والا دین دی او دا بوتان څه نشي کولی او نوی پیغمبر راغلی دی. وایي چې دا شعرونه یې وویل. نو ما ورته وی چې ترورې دا ته څه وی؟ دا تا څه وی چې نوی دین دی او نوی سړی دی او دا پلار نیکه دین خراب دی او دا ته څه وی شعرونه دې راته وی؟ وی هغې راته وی چې عثمان یا عثمان یا عثمان لك الجمال ولك الشعر، یا عثمان یا عثمان یا عثمان لك الجمال ولك الشعر. ای عثمانه ای عثمانه ای عثمانه، تا له خو ډېر لوی ډول دی، تا له الله ډېر لوی زینت او ډول درکړی دی او ستا یو شان دی، تا له به خدای یو شان درکړي. هذا نبي معه البرهان أرسله بحقه الديان وجاءه التنزيل والفرقان فاتبعه لا تغيا بك الأوثان. دا یو پیغمبر راغلی دی، یا عثمانه دا یو پیغمبر راغلی دی، معه البرهان دلیل وسره دی. دلیل څه شی دی؟ قرآن دی. دلیل معجزه ده، دلیل د هغه ښکلي صفتونه دي. ارسله بحقه الدیان، او دیان ذات په حق را لېږلی دی. مفسرونه وایي وجاءه التنزيل والفرقان، د خدای حکمونه وله راځي او قرآن چې فرق د حق او د باطل کې هم وله را روان دی. دا د فتبعه عثمانه د ده تابع شه او تا دی لا تغیا بک الاوثان، بوتان دی گمراهان نکی، یا لا تغیاک الاوثان، بوتان دی تا گمراه نکی. وی چې دا مې واورېدل نو ما ورته ویل چې ترورې څه وی؟ دا تا څه وی؟ وی چې عثمانه زه پوهېږم تا ته پته نشته، محمد د آخر زمانې پیغمبر دی صلی الله علیه وسلم او رښتونی پیغمبر دی. ما ته علم دی، ما ته پته د رښتونی پیغمبر دی او تا د عزت خاوند دی په خپل قوم کې، د لوړ قد قامت خاوند دی په خپل قوم کې. پام کوه بل خوا لاړ نه شي، ورشه ملګری شه، ملګرتیا وکړه. ترورې څه وی؟ ما ته پته ده، ما خبره منې که نه؟ رښتونی دی که نه؟ دروغجن نه دی. او ما ته چې کومې د پخوانو کتابونو نه او د خپل علم نه کومې نښې ښکاره شوي دي نو دا رښتونه دی. حضرت عثمان ولاړم حضرت ابوبکر سره د خاص دوستانه وه.
هغه له ورغلم دروازه مې ورته وویله ابوبکر زما ترور داس شعرونه ماته وایي وی ماته عثمان که بل چا باندې خبره پټی په دا دې ولې پټی شي تا ته پته نشته چې دا محمد رښتونه دی صلی الله علیه وسلم تا ته پته نشته اوسه پورې چې ته دروغ نه دی ویل تا ته پته نشته چې هغه څه لالچ ته چا نه نشته تا ته پته نشته چې بوتانو موږ له اوسه پورې څه راکړه په خپل لاس کاڼی جوړو هغې ته سجدې کوو د خدای مخلوق ته سجدې کوو مخلوق ته ولې وکړو خالق ته ولې ونه کړو او څه بادشاه خو موږ نه غواړي چې موږ وایو چې د بادشاه تمه یې د لالچې دی پیسه خو موږ نه غواړو چې د پیسې تمه د لالچې دی او ستا ترور هوښیاره ده پوه یې کړئ اوس باقي په تا له پکار چې تا پوه کړي وایي موږ په دې خبرو کې لګیو چې دی کې رسول الله مبارک او حضرت علي راووتل موږ یې ولیدو وایي چې ویې لیدو حضرت علي صاحب ورغی او رسول الله مبارک ته په غوږ کې څه پټې خبرې وکړې هر څه چې ورته وایي خو چې هغه ورته په غوږ کې پټې خبرې وکړې نو رسول الله مبارک ماله نیغ راغی ماله یې لاس راکړه ماته عثمان تا نه تا تمه لرم چې تم یو الله ومنې او دا شرک پرېږدې او تا نه دا تمه لرم ته ډېر زیات هوښیار یې چې د خپل هوښیارتوب نه کار واخلې دا بوتان به څه دله درکړي د خدای شریک ګورې هغه الله چې زمونږ خالق او زمونږ مالک دی هغه رب ولې ونه منو عثمان زما ملګری شي وی چې دا خبرې رسول الله مبارک وکړئ وی قسم دی چې حضور پاک لګیا و وی ما چې دی کله چف شي چې زه مسلمان شم د ده دا خبرې به کله بندېږي چې زه مسلمان شم وی زړه یې راله بار راویسته وی دی کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم خبره ختمه کړه مې الله رسول نورې خبرې پرېږدوه خو په کومه طریقه دې ملګری شم بس دا دوه طریقې دي نور څه نشته الله به یو منې ما به د خدای پیغمبر ومنم ما وی ډېره ښه ده شاه کلمې شهادت ووی او مسلمان شم چې مسلمان شم لاړم ترور له سعدا له مې ترورې ستا خبره مې ومنله او د هغه ملګری شم وی ما ته وی چې خوریا بچې چې په دنیا کې د کوم هوښیار کار کړی دی هغه دې امدام کړی دی او یو درې خبرې نورې واوره بیا وی هدى الله عثمان الصفي بقوله هدى الله عثمان الصفي بقوله فأرشده والله يهدي إلى الحق فتابع بالرأي السديد محمدا وكان ابن أروى لا يصد عن الحق وأنكحه المبحوث إحدى بناته فكان كبدر مازج الشمس في الأرض فدا لك يا ابن الهاشميين مهجتي فأنت أمين الله أرسلت بالحق یا دا سوی دا سعدا وی الله عثمان ته هدایت ورکو هغه عثمان چې پاک دامنو په خپل قول سره په خپل خبره یا د پیغمبر په خبره الله هدایت ورکو او واقعي عثمان پاک دامنو حضرت عثمان وی ما په جاهلیت کې هم چېرته ګناه نه ده کړې دا د پلیته ګناه چې ورته وایي او الله تعالی حق طرف ته ولا هدایت ورکو مخې ولا ورکړه نو په خپله هوښیار سوچ او فکر د محمد صلی الله علیه وسلم ملګری شو او د اروا د مور نوم یې اروا دی د اروا زوی چې دی د حق نه منې نه شو د حق ملګری شو او بیا ولا المبعوث رسول الله مبارک وانکحه المبعوث احدى بناته لورې ولا ورکړه دا یوه هغه وخت کې بله ولا بیا ورکړه وکان کبدر ماجز الشمس فی الارض داسې شوه لکه د څوارلسمې سپومې نور چې دواړه یو ځای چې ځمکه روښانه کړي الله اکبر او دا سعدا بیا څه وایي فدن لکه یا ابن الهاشمیین مهجتي ای د هاشمیینو بچی روح مې درنه قربان زما روح درنه قربان فانت امین الله ارسلت بالحق ته د خدای امینې او په حق دنیا ته لېږلی شوی حضرت عثمان خدای مسلمان او بیا ابو لهب په دو زامنو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دولونه کویدن وی دا اوس قصه درته رستو کوم هغه دواړه یې پرېښودې نبي علیه السلام ته زړه دی وله دک ورکو نو یو لورې حضرت عثمان ته په نکاح کړه بیا وروستو چې حضرت عثمان هغه لور د رسول الله مبارک وفات شوه نو بله لورې ورته په نکاح کړه د یوې نوم رقیه او د بل نوم ام کلثوم او بیا چې هغه دویمه وفات شوه نو رسول الله مبارک بیا وفرمایل وی که درېیمه مې وې دا به مې عثمان له ورکړې وه خدای دې څومره لوی شخصیت جوړ کړ خلیفه
ثالث او د حیا نمونه اشدهم فی امر الله عمر واصدقهم حیاء. رسول الله مبارک فرمای اصدق پټولو کې رښتونی ابو بکر دی. اشدهم فی امر الله عمر، د خدای په دین کې سخت عمر فاروق دی. او اصدقهم حیاء عمر، رښتونی حیادار او عثمان حضرت عثمان دی. هم خدای مسلمان کو. بیا حضرت عمار ابن یاسر او حضرت صہیب دواړه را روان دي اسلام لا. دی وخت رسول الله مبارک دار ارقم کې دی. دواړه یو بل سره میلاو شو د ارقم د کور مخې ته. یو د یو نه تپوس کې سکے، بل د بل نه تپوس کې سکے. عمار صہیب تی صہیب سکے. او دا صہیب اصل کې د عراق د علاقه دا د روم نو غره هلک صہیب رومي وای، مشهور هم په صہیب رومي دی. دا د عراق د علاقه خو دې ماشوم چا تختول روم ته په خو به د ماشومان تختول بیا به غلامان کله خرڅول به روم ته تختول. نو روم کې اوسېده نو د روم نه راو تختید مکه مکرمه ته. نو خلک صہیب رومي ورته وای، اصل روم نه روم ته چا تختول. شاعر وی سلمان ز فارسو، سلمان ز فارسو، بلال ز حبشو، صہیب از روم. سلمان ز فارسو، بلال ز حبشو، صہیب از روم. ز خاک مکہ ابی جہل اینچ بلعجب است. صہیب روم نہ رو تختے، بلال د حبشے دے، سلمان د فارس او د عراق اوسیدونکو دے، او د مکې د خار د خاورې نه ابو جهل جوړ دی. هغه وګوره دا وګوره، عجیبه خبره ده. دا دواړه یو یو ته وي سکی، بل بل ته وي سکی. یاره ویم درته او وی زما خو نیت دا دی چې زه خو دې سړي له ورځم. نبي علیه السلام نوم یې واخېسته. نوم به یې نه شو اخېستی د یارې نه، چې هسې نه چې ته هوا دا خبرې بل خوا یو سي چېرته کوم کافر راګیر نه کړي. خبره خو به پټه ساتې که نه، او پټه ساتم وایه په یو بل پیو. وی زه خو دې سړي له ورځم ورګرې کېږم. دې بوتانو موږ له اوسه پورې څه راکړل. عمار وی زه خو هم په دې نیت راغلی یم. لاړل دواړه رسول الله مبارک له ورننوتل، په لاس یې ورته لاس کېښود، کلمې شهادت ویې الله مسلمانان کړل. عمرو بن عبسه رضی الله تعالی عنه وی تللی وم تجارت کې یو علاقې ته. وی چې هلته لاړم یو سړی لګیا دی، اوس یو راهب لګیا دی. هغه راهب خلکو ته وایي ای خلکه پرېږدئ شام، پرېږدئ یمن، پرېږدئ روم، لر شئ مکې ته. د آخر زمانې پیغمبر راغلی دی، ملګرتیا وکړئ. پرېږدئ شام، پرېږدئ یمن، نور علاقې پرېږدئ. د آخر زمانې پیغمبر راغلی دی، مکې ته ملګرتیا وکړئ. کامیابي هم په دې کې ده. هلته چغې والي کېږي. ماشاءالله. عمرو ابن عبسه رضی الله عنه چې دا سړي خبره مې واورېده، ورغلم. مې دا ته څه وی؟ وی بس دا آخر زمانې پیغمبر ده، دنیا د راتلو میاشت ده، او دا رښتونی پیغمبر دی. او هوښیار به هغه یو کامیاب به هغه چې د هغه ملګرتیا وکړي. بس هغه ځای نه په منډه رالم مکې مکرمې ته. معلومات یې وکړل مکه کې څه حالت دي. وی دغسې محمد د پیغمبرۍ دعوه کړې ده صلی الله علیه وسلم. کم ځای دی؟ دار ارقم ته غلې غوندې پټ ورغلم. رسول الله مبارک ته عرض کوم الله رسوله زه خو په خپله خوښه نه یم راغلی. ګورې زه د پلانکۍ علاقې راهب د عیسایانو مشر رالیږلی یم. الله اکبر. کلمې شهادت مې وی او خدای پاک مسلمان کړ. حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنه، حضرت ابو ذر نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی چې کله د پیغمبرۍ چرچا او شهرت شروع شو، ما رورو لیږه چې رورې ته لاړ شه په مکه کې، ما له خبر راوړه چې دا خبره څنګه ده. رور مې راغی مکې ته، واپس راغی. ابو ذر وی چې څنګه راغی؟ بنو غفار یو قوم دی، د هغې سره تعلق دی. شام ته چې به قافلې تېره دي په کلي خوا بتلې. وی چې رور مې راغی ما ته وی چې رورې خبره درسته ده، یو هلک د پیغمبرۍ دعوه کړې ده او څوک یې مخالف دی او څوک یې ملګري دي، خو مکه کې دشمن ډېر زیات دی. او دا کلمه وی خلکو ته وی چې الله یو منې، زه د خدای رسول یم. بس او دقه مې واورېده. وی رورې خبره دې څه ډېره مضبوط راونړه.
داسې خبره دې راونه چې زما د زړه تشفي پې حاصله شي او زما زړه پې مطمئن شي په خپله ځم. یو بتکې و د اوبو مې ځان سره واغېسته او یو ګوړې مې غاړې ته واچو پکې مې د خوراک سامان واغېست مکې ته رالم. چې رالم چې اندازه مې واغېسته خلک یې ډېر دشمنان و مخالف و. یارېدم غږ مې نه کو. بیت الله سره کېناستم. خلک به حج عمرې له راتلل که نه د مسافرو به خدمت چا کو؟ د حضور پاک د قوم خلکو بنو هاشم. وی ماښام و ډډه مې والې و دی کې حضرت علي راغی. وی ما ته وی مسافرې مې او ډوډۍ دې خوړلې ده؟ نه راځه ما پسې. علي مخکې زه ورپسې م کور ته یې بوتلم. روټۍ را باندې وخوړه، شپې را باندې وکړه، خو نه ده څه ووې نه ما څه ووې. ما یارېدم مې هسې نه دا هم د دې پیغمبر په دشمنانو کې څوک یا په دا کور کې را باندې را کښېنوي. غږ مې ونه کړ. وی سهار له بیا رالمه بیت الله سره ناست یم او مې چې درکړه داسې چا د خولې نه مې واورېده یا مې چاته په تېر کې ولید. هسې نه چاته ووایم چې دا څوک دی خو چې ختم راغلی وله جنجال جوړ نه شي. وی بیا ماښام علي راغی. وی ما ته یې وی چې مېلمه لکه چې مقصد ته لا نه رسېدلې. مې نه وی راځه راپسې. بیا لاړم، بیا را باندې روټۍ خوړه، شپه مې وکړه. وی سهار له بیا د بیت الله خوا کې ناست یم. یاره که پته ولګېده. وی بیا علي راغی، ماښام شو. وی مېلمه بیا پاتې شپې ته مې او وی راځه راپسې. وی لاړمه، وی روټۍ را باندې راته کېښوده. وی ما ته مېلمه ستا خو نن درېیمه ورځ ده، څنګه حال کې راغلي؟ وی مې چې یو خبر راته کوم خو په چاته حال نه وی. دومره یاره پړه پرته څوک نه خبره. وی چې نه چاته مې غوږ نه کومه. ښه زه خو د بنو غفار قوم نه مغه علاقې نه راغلی یم او ما اورېدلي چې دلته کې یو هلک د پیغمبرۍ دعوه کړې ده. معلومات اخلم چې دا رښتونی دی که دروغجن دی. وی ما ته وی بس کار وشو که خیر غم مه کوه، زه به دې ورسره میلاو کوم. وی شپې را باندې وکړه او وی سهار وختي ما ته وی دلته ښه په ارام کښېنه چې غږ به نه کوې، دې وخت کې نه شم بوتلی ځکه دشمن یې ډېر دی. غرمه خلک اوده کېږي نو چې غرمه خلک اوده شي نو په دې غرمه کې به دې بوځم. خو ګوره چې ما سره ځې که نه نیغ به ما پسې راځې، ته به ما سره نږدې نه ځې چې څوک پوه نه شي چې دی ملګری دی. ګورې او که تا زه پوه شوم چې څوک مخې له رالل او زه په تا یریږم نو زه به یا دیوال ته ودرېږم یا به متیازو ته کښېنم، ته به نه ودرېږې، ته به نیغ ځې چې څوک پوه نه شي چې دی ملګری دی. وی په دغه چلې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له رسول حضور پاک په دار ارقم کې و. وی ما ورته چې دغسې مې اورېدلي ورور مې راولېږه، هغه اطلاع راورسوله خو داسې زړه اطمینان مې حاصل نه شو. وایه څه د دین دی او څه د مذهب؟ رسول الله مبارک و مقه یو ټکې دی، یو خدای به منې. بوتانو دا خدایان دا تاسو باطل خدایان نه چاله څه خیر رسولی شي نه شر بچ کولی شي. شر نه بچ کولو کې یو الله ومنه. بس وی خدای پاک توفیق راکه او د رسول الله مبارک په لاس بیعت وکړو، مسلمان شو. وی چې مسلمان شوم وی رسول الله مبارک راته وفرمایل چې ابوذر ځه، جندب یې خپل نوم دی، جندب. وی ما ته وی چې ابوذر زه خپل کلي ته واپس د دې وخت کې زما ډېر زیات دشمنان دي او انشاءالله یو وخت کې به الله دین غالب کړي. نو چې دین کله غالب شو نو بیا راځه. مې چې والله که صبر شوه دین رښتونی دی او زه به صبر شم. ګوره د اسلام یو عجیبه طاقت دی که نه، دا درې ورځې چې اسلام پکې نه نو یارېده غریب چا دی د خولې نه غږ نه شستی او چې اسلام راغی بیا څه وایي کلي ته ځم ولې دا رښتونی دین دی. قسم په الله والله ورځم او د دې مشرکانو کافرانو په دا منځ کې چغه وام او راغی د بیت الله خواله او چغې وواله اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. خو چې دا چغې وواله بس خلک پرې راټول شو او وال ټکول شروع شو. غریب دومره او دومره چې بېهوشه شو. حضرت عباس راغی او پې ورپرېوت وی خلکه د څه کوئ؟ د ده په قوم زمونږ لار ده چې شام ته ځو راځو. نو که دا مړ شو نو بیا زمونږ لاره بنده ده، مونږ به شام ته په کومه ځو په کومه به راځو. زمونږ غله خو ټوله شام نه ده، مونږ خو غنم اوربشې ټول هغه ځای نه راوړو. نو دا سړی وجنې ځان له کار ګورئ. نو وی خلکو د عباس د خلکو نه خلاص کړم. وی چې لږ مې طبیعت برابر شو ودرېدم. وی بیا مې چغه کړه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. وی بیا خلک را باندې راغونډ شو. وی بیا وینې وینې کړم، بیا ته عباس خلاص کړم. وی چې لږ مې طبیعت بیا ټیک شو وی بیا مې چغه وواله. ایمانی جذبه چې چا کې هغه چپ نه پاتې کېږي.
ایمان نشته نو پټ دی غریب 3 ورځې غږ نه کوي. ایمان راغی بس ایمانی قوت او ایمانی جذبه دا پټه نشي پاتې کېدی، دا اوچته زور کوي. په درېیم ځل مې بیا آواز وکړه، وی بیا خلک رالل او وی راګیر یې کړمه، وی بیا ته عباس صاحب چې ظالمانو ګورې که مړ شو په کومه به دی، وی عباس اخلاص کړمه. رالم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته، ډېرې راته وجلل، ټول وجود مې د وینو شوړ پوړ دی ډک دی. ما ته ابوذر زما ومنه خیر دی، تا خپل حق ادا که، لږ صبر کوه، زه خپل کلي ته اسلام به یو وخت غالب کې بیا راځه. هغه ابوذر نه خدای څوک جوړ کړل؟ اوهو ابوذر د رسول الله صلی الله ټول صفتونه په صحابو کې خواره پراته دي. د سخا صفت په عثمان کې پروت دی، د زور او د طاقت صفت په عمر کې پروت دی، د قضا او د فیصلو صفت په حضرت علی کې پروت دی، او د دنیا نه د رغبت چې دنیا سره مینه نشته، محبت نشته، هغه صفت په حضرت ابوبکر کې پروت، ابوذر کې پروت دی. ابوذر به بس مال دولت جمع ګناه ګڼله په دې صفتو، او د پیغمبر علیه السلام نه کوم حدیثونه چې اورېدلي بس ابې خلکو ته وې، خو که چا به ښکلې جامه چولې دی به ورغې، او بوډا سپینګیری و په مدینه کې به اوسېده، ابې وټساو هی د خدای نیک بخته دا جامې دې نوې چولې دي، دونه ژوند دې شته په دې خو 15 جوړې کېدې غریبانانو له به دې ورکړې وې که چا به خشته کور جوړ کړی و، دی به دروازه به یې ورته وویله روبن دا دې څه جوړ کړی دي، دا مې کور جوړ کړه. ته به دې کور کې اوسېږې که نه قبر ته به ځې؟ قبر جوړ کړه، کور دې جوړ کړی دی، بله پیسې دې په دې ولګولې، بس هر چا سره جنګ جګړې. حضرت ابوبکر صدیق زمانه وه هم تېره شوه، د عمر زمانه هم تېره شوه، حضرت عثمان زمانه و جنګ زیات شو، خو چې چا سره و پیسه وه دی به ورته جګړه، او چې چا به دکان کې سودا درهم او دنانیر، درهم کیو من النار، په دې به اور کې داغ میلاویږي درته. ښه عثمان صاحب دته وی ابوذر لاسې وکړه چې لاړ شه شام ته، هلته کې حضرت معاویه رضی الله عنه بادشاه و، هلته معاویه صاحب له شام ته ولېږه. وی ابوذر بوډا سپینګیری د رسول الله مبارک ته لومبې زمانې صحابي دی، لږ خیال یې ساته، مدینه کې خو ټولې جګړې شروع دي، غږ ورته نه شو کولی، هلته هم دغه جګړې به وې، خو چا جامه به ښکلې وه په کونټه ټس، که چا سره به پیسې وې په کونټه ټس، که چا سره به اسو ښکلې په کونټه ټس، که چا سره به قیمتي و خو یا د خدای نیکبخته به دې خو لس کېدل غریبو له به دې ورکړل. حضرت معاویه رضی الله عنه عثمان صاحب ته خط ولېږه بابا جي نه مې خلاص کړه، مشر دی سپینګیری دی د حضور پاک خاص ملګری، مونږ خو څه نه شو ویلی خو روزانه جګړې دي. عثمان صاحب ورته ویل راځه مدینې ته راغی، نو ربضه ورته وی ربضه هغې ته یې ولېږه، د دې قسیم او د مدینې منورې تقریبا په منځ کې ما لیدلې ده، نو هلته یې ولېږه، وي هلته دې رشه بس دا یې ځای کې دې رشه چې څوک پکې نه، ځکه ته روزانه جګړې کې نو یې بس حکم که نه خلک په جامو څه کوي دا قیمتي باندې، خدای نه خوشحاله وي او بچې خوشحاله وي او بلډینګونه دي او جامې دي او دا یا خدای پاک رابضې ته لاړه، هلته په خاورو کې پروت دی او بیبي ورسره ده او ناجوړه شو غریب. بیبي ورته وایي ګوره چې د چا نه منې زمونږ نه منې دغه دې حل دی، دلته که ته راته مړ شوې نو د سنبالوي به دې څوک، بیمار شوې اوس راته زه دې څوکم، مړ شو کفن به څوک درکوي، جنازه به دې څوک کوي، خخۍ به دې را سره څوک یې ابوذره، ټول خلک درته لګیا و چې دا خبرې مه کوه او تو همغسې لګې. وی ښځې زما خبره واوره، ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي دي چې ابوذره چې کله د اسلام راوړه نو یوازې وي، چې هجرت کې یوازې به کې او یوازې مې وکړه، او چې مرې نو یوازې به څوک به راسره نه، او قبر به دې په داسې ځای کې چې یوازې به بل څوک به درسره نه، او چې قیامت پر ورځ پاسې او جنت ته ځې نو هم یوازې به روانې. ما ته رسول الله مبارک دا وصیت کړی، او دنیا کې به هم یوازې ملګري به دې نه، خو چې زه مړ شم که نه په خاورو غریب پروت دی، په خاورو نه بستره شته نه کوټه شته، اونې سوري ته پروت دی، او بیبي ورسره د خدمت کوي.
چې کله زه مړ شم دې لارې ته به وځې یو قافله به را روانه او اواز به وله ورکې چې ای قافلې راشئ یو مسافر مړ دی مهرباني وکړئ را سره یې سنبال کړئ او را سره یې ښخ کړئ. ما بیا ته ځه مدینې ته. بیبي وایي چې دا خبرې مې واورېدې ډېر مې زړه له دوک ورغی چې خدایه دومره لوی سړی دومره لوی صحابي او دا حالت چا وله پیغور هم ورکړه وی ته دلته راورسولې وی دا خو لا زه دلته راورسولم وی قسم دی چې څه حکم کوي زه به منم امیر المؤمنین دی بادشاه دی د پیغمبر مبارک خلیفه دی دی کې صوته د غریب په خاورو د پاسه د خاورو په بالخ او د خاورو د پاسه ښځه یې وایي چې لاړم ووتم لارې ته کوز شوم د وصیت مطابق رښتیا یو قافله را روانه قافلې له مې اواز ورکړ هیرونو یو مسافر دلته راته مړ شو د خدای په خاطر راشئ او دا را سره سنبال کړي کفن دفن او جنازه وکړي هغې ویې ښه خورې مسافر دی هېڅوک نشته نه مسلمان هله چې ورشو قافلې والا زر رالل چې ویې کتل اوهو دا خو ابوذر دی او خلکو پېژانده که نو حضرت ابوذر غفاري دی رضی الله تعالی عنه دا دلته څه کوي اوهو دا خو موږ له غنیمت دی د خدمت د قبر د دفن هغه ځای کې ولا هغې قبر وکنسته کفن دفن یې ولا ورکړ او په هغه ربضه کې دفن کړ دې قبر لته ما لیدلی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم لومبي ملګري دا مې راته غټ غټ راغونډ کړل لوی لوی ملګري مې راغونډ کړل چې کوم لوی لوی په بدر کې حضرت زینب د خدیجې لور و د رسول الله مبارک چې بدر کې ابوالعاص د رسول الله مبارک زوم گرفتار شو دا هغه زمانه وه چې د مسلمان او د کافر منځ کې نکاح جایزه وه څه خبره نه وه مخکې نکاح شوې وه نو چې کله ابوالعاص گرفتار شو نور کافران هم گرفتار شوي نو صاحب من رسول الله مبارک صحابو سره مشوره وکړه فیصله په دې وشوه چې د بدر چې څومره قیدیان دي دا به پرېږدو خو دوی به فدیه ورکوي جرمانه به ورکوي نو دې ټولو قیدیانو سوال جوابونه ولېږل چې موږ پسې دومره پیسې راولېږې نو ابوالعاص رسول الله مبارک زموږ انصاف خو شته که رسول الله مبارک خو ډېر انصاف والو ابوالعاص ټولو سوال جوابونه ولېږل او فدیې راغلې ډېره دلچسپه او دلسوزه خبره ده چې فدیې راغلې رسول الله مبارک ته یو مخکې کوله صاحب دا د فلانکي دا د فلانکي دا د فلانکي دا د فلانکي وی دا د ابوالعاص زومې دی دا د هغه فدیې ده کافر و جنګ کې نیولی شو چې ابوالعاص فدیه را مخکې کړه نو په هغې فدیه کې یو امیل پروت و دې وخت کې د رسول الله مبارک دا لور د ابوالعاص بیبي لا مکه کې وه امیل پروت و بس نبی علیه السلام پوه شو